1500 تنه ځوانان چې تازه د پولیسو لیکو ته جذب شوي د عسکري زده کړو لپاره د پنجشیر ولایت څخه پروان ته واستول شول. ناظر احمد محمد توزن د پنجشیر والی الحاج حافظ محمد آغا حکیم ویل تاسو د اسلامي نظام عسکر یاست، د امت هیلې له تاسو سره تړلې دي، زده کړو ته مو پوره ژمنتیا ولرئ. نوموړي زیاته کړې چې دا ځوانان د امیر المؤمنین حفظ الله په ځانګړي توجه جذب شوي او تر زده کړو وروسته به هیواد ته خدمت کوي. هغه بهر میشتو مخالفینو ته هم پیغام ورکړ چې ملت نور تاسې پیژندلی یاست. د امنیه قومندانې په وینا دغه ځوانان به له 2 میاشتو زده کړو وروسته په بېلابېلو برخو کې په دندو وګمارل شي.